د اسلامي امارت واکمنۍ د بګرام پوځي اډې شاوخوا اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه او ځایونه پرېږدي. د ولسمشر غني د واکمنۍ او چارواکي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت بګرام امریکا ته سپارلی او 1400 امریکایی ځانګړي ځواکونه له امریکا څخه بګرام ته پر لاره دي. د امریکا د پوهنتون استاد نجیب الله آزاد وایي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې بګرام پوځي اډه بیرته امریکا ته سپارل شوي او د امریکا د وم ګروپ ځانګړي ځواکونه بګرام کې د ځای پر ځای کېدو لپاره کابل ته روان شوي. د ښاغلي آزاد په وینا نږدې 1400 امریکایی ځواکونه به ډېر ژر په بګرام کې ځای پر ځای شي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا د ایران او اسرائیلو احتمالي جګړې او په سیمه کې د خپل استخباراتي او پوځي شتون لپاره بګرام پوځي اډې ته بیړنۍ اړتیا لري. د طالبانو واکمني بیا تر اوسه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. له پروان څخه لږ تر لږو دریو ځایي سرچینو او رسنیو ته ویلي چې طالبانو د بګرام هوایي اډې شاوخوا اوسیدونکو ته ویلي چې تر یوې میاشتې د خپل کورونه پرېږدي. د سرچینو په وینا طالبانو د دې پرېکړې دلیل د امریکا احتمالي برید او د خلکو د کورو د زیانمنېدو خطر یاد کړی دی. دوی زیاتوي چې طالبانو دا حکم یوه اونۍ مخکې صادر کړی او خلکو ته یې د یوې میاشتې مهلت ټاکلی دی.